الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د سوالات و جوابات ودي مبارکه سلسله کې دا د الله په توفیق سره یوسل شلم نمبر نشست او ناسته ده، او الله سبحانه وتعالی دی د مرګ پورې دا قسمه د برکتونو نه ډکې سلسلې زموږ په ژوند کې ساتي، او الله سبحانه وتعالی دی د مرګ پورې منګه د دین زده کوونکي وګرځي، او الله دی هر ټیم هر وخت په هر زمانه کې او په هر ځمکه او په هر حال کې دی الله موږ له د دین د زده کولو توفیق راکړي. په دې نشست کې اولنی سوال یې ورور کړی دی چې دا خبره خو موږ درسونو کې اورېدلې ده چې مونځ کوونکي باندې د سلام واچو، نو د هغې هم طریقه ده د جواب ورکولو. خو که چېرته دا سړی په سجده کې دا چې مونځ کوي دی په سجده کې، نو جواب به څنګه ورکوي او په ده به سلام اچولی کېږي او که نه. یاده کوي دا خبره اول وروسته راځو دې له سجده کې به څنګه جواب ورکوي. خو اول دا خبره یاده کوي چې د سلام اچول د سنت دي مضبوط او کلک، او د دې جواب ورکول واجب دي. اگر که ته په منځه کې د سلام جواب به ورکوې، الا دا که چېرته بل کس جواب ورکړي او چې یو کس جواب ورکړي دا د ټولو طرف نه کافي کېږي. اوس دومره دا مسله اهمه ده، ګوره زموږ خلک ته غافله دي. یو سړی به په لار روان وي، په مجلس کې به تاسو سره ملاو شي، ته به ورته السلام علیکم، هغوی په خیر دی. ته به ورته السلام علیکم، هغه به تا ته نیغ نیغ ګوري. ته به ورته السلام علیکم، دی ها کوم ځای نه راغلې او څنګه او ښې، او یو واجب کار پرېږدي. واجب معنی ده چې کول لازم دي، نه کول یعنی ګناه ده، ته پرې رانیوی کېږي. دومره دا مسله اهمه ده چې ته په منځه کې هم جواب ورکوې، خو منځه کې جواب په قول او په وینا سره نه ورکړی کېږي. حدیث کې د راځي امام ابو داود رحمه الله راوړی دی چې ان الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن الله عز وجل قد أحدث من أمره ألا تكلموا في الصلاة. الله چې څه کول غواړي کوي، او چې څه بیانول غواړي بیانوي. کم احکام چې هغه د شریعت کې راوسته غواړي هغه کوي. نو یو خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي الله دا کړې ده چې تاسو به په منځ کې خبرې نه کوئ. نو په منځه کې بارایي خبرې څه دي هغه منع دي. اوس خو په دې موږ ورسېږو، نو په منځه کې خو ته په وینا سره جواب نشي ورکولی. یو سړی جومات ته راننوت وایي السلام علیکم، ته داسې نشي ویلی وعلیکم السلام. مخکې داسې وه، بیا الله سبحانه وتعالی منع کړل صحابه کرام دې نه چې دوی په منځه کې خبرې وکړي. ښه دلته بله مسله مې ذهن ته راغله، بیا دا مسله پوره کوو چې بعض خلک وی سلام به هر ټیم په چا باندې نه اچوي، بعض اوقاتو کې به سلام نه اچوي. دا کمزوري خبره ده. سلام صرف هغه چا باندې ما اچوي چې اودسماتي ته ناستي، بس دا استثناء صحیح حدیث کې راغلی ده. د دې نه علاوه که په منځه که په درس کې که خوراک کوي که ولاړي که ناسي که کار کوي که هر څه کوي سلام به بیا اچي.
اوس یو سړی جومات ته راننوتی السلام علیکم ته به ورته سوی باندې کې وعلیکم السلام نه ښه نو د هغې بیا طریقه بیان شوې ده موږ دا مسله د مشکات او د بلوغ المرام عمدة الاحکام دې درسونه کې موږ دا مسله تفصیلا بیان کړې دی چې مونځ کوونکی به د سلام جواب څنګه ورکوي حدیث کې 3 طریقې راغلي دي چې په مانځه باندې ولاړ انسان به د سلام جواب په هغې سره ورکوي یو طریقه دا ده د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت ته وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر د قبا دی جومات ته لاړ مانځه دپاره فجاءته الانصار نو انصار چې کله خبر شول ته هغوی رالو ټول جومات ته فسلموا علیه وهو یصلي هغوی چې راننوتو سلام یې واچو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په منځه ولاړ عبدالله بن عمر وی چې ما بلال رضی الله عنه ته ووی کیف رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم یرد علیهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي بلاله پیغمبر صلی الله علیه وسلم څنګه جواب ورکړی د سلام ګور دې کې په خپله دا مسله ثابته شوه چې په مونځ کوونکي به سلام اچوي صحابه کرامو سلام اچوي چې دې مسلې نه خبر وو خو که چېرته دا طریقه ناروا وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم به پوه کړی وی چې دا کار هم صحیح نه ده زه په منځه ولاړم ته سلام اچوم ښه ګوره عبدالله بن عمر هم پوه دی د بلال نه دا تپوس ونه کړو چې پیغمبر ولې نه منع کول کار یې ناروا دی نه دا تپوس یې ونه کړو تپوس یې څه وکړو وی جواب یې څنګه ورکړی په منځه کې هغه ورته وی قال یقول هکذا وبسط کفه وی داسې به یې وي او دا خپل لاس یې خور کو وبسط جعفر بن عون کفه او بیا راوي هغه هم د خپل ورغوی د خپل لاس خور کو څنګه کولاوي کو وجعل بطنه اسفل دا خېټه یې وله ځمکې ته کړه وجعل ظهره الى فوق او د دې لاس د دې شای چې د اسمان ته کړه نو یو دا طریقه ده ده که ته په منځه ولاړې که د حدیث امام ابو داود راوړی سندن صحیح حدیث ده الحمدلله ته په منځه ولاړې یو سړی السلام علیکم تا لاس دې چې هغه داسې وکړه ده یو دا طریقه شو دویمه طریقه دا روایت هم امام ابو داود راوړی د صهیب رضی الله عنه وی مررت برسول الله صلی الله علیه وسلم وهو یصلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې تیر شوم هغه په منځه ولاړو فسلمت علیه فرد اشارة وی ما پې سلام واچوه نو په اشاره کې راله جواب راکړو قال اشارة باصبعه اشاره په ګوته باندې وکړم دا یو طریقه ده چې ته په منځه ولاړې څوک السلام علیکم نو ته داسې د دې مطلب دا شو چې وعلیکم السلام دا ګوته به په دې به اشاره وکړي دریمه طریقه دا روایت امام بیهقي رحمه الله راوړی دی د عبدالله بن مسعود روایت ته پای کې دا دی چې انه سلم علیه وهو یصلي فاومأ له برأسه سلام یې په واچو هغه په منځه کې نو په سر یې ورته اشاره وکړه نو د سر اشاره دا ده ده نو د دې دا مطلب دی وعلیکم السلام 3 طریقې دي یو لاس داسې چې خورې کې خېټه ځمکې ته شي شای اسمان ته شي دویمه طریقه په ګوته باندې اشاره کول دریمه طریقه څه ده په سر اشاره کول چې ته سر وخوځې دا 3 طریقې شوې اوس سوال د دې ورور دا دی چې دا سړی چې په سجده دی دی به څنګه جواب ورکوي سلام اچولی شي ته که یو سړی په سجده مې سلام پې اچولی شي خو دی به جواب څنګه ورکوي نو یو طریقه دا ده چې دی په سجده کې اشاره کولی شي په لاس په ګوته او که نشي کولی نو د سلام دا جواب دی لیټ کړي چې کله د سجدې نه راپاسې اشاره دی وکړي هېڅ حرج نشته که چېرته سجده کې نشي ورکولی نو چې سجدې نه راپاسې بیا اشاره وکړي او که چېرته بل چا جواب ورکو جومات کې نور خلک دي نو بس دغه کافي شوه د دې بیا د سلام جواب ورکولو ته ضرورت نشتی بعض مولیان یو حدیث پیش کوي چې هغه باطل حدیث دی سندن باطل روایت دی د هغې په روایت کې یو راوي دی ابو غطفان او دا مجهول انسان دی په هغې کې دا دی چې من اشار فی صلاته اشارة تفهم عنه فلیعد صلاته
څوک چې په منځه کې داسې اشاره وکړي چې بل سړی په خبره باندې پوه شي بری سړی نو دې د لمونځ بیا وکړي نو ګوره په منځه کې به ته د سلام جواب نه ورکوې ولې وایي ځکه دې روایت کې دی چا داسې اشاره وکړه چې بل پې پوه شو تا چې اشاره وکړه هغه پې پوه شو او دا سندن کمزوری باطل روایت دی د صحیح حدیثونو مقابله نشي کولی الا دا که اوس څوک راته مذهب مخې مخې ته کوي چې زموږ په مذهب کې نشتي نو خپله خبره د ځان سره سنبال ساته زموږ کار د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د طریقې سره او چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابت شي نو زموږ دپاره نه دي کافي دي والله اعلم د ورو سوال کړی دی چې جورابه باندې چې مسح وشي نو دا به کامل اودس شمارلی کېږي او که نه که نه د هغه اودس نه ثواب کم دی کم کې چې خپې وینځلی کېږي او یو حدیث کې خو راځي چې څوک خپې پوره وینځي او پوندې پاتې شي نو د دپاره جهنم وعید دی الجواب ګوره چې شریعت ته یو عمل وښیي که نه بیا به پکې چون چرا او چون کې چنانچې او څنګه ولې دا قصې و بیا نه کې په جورابو باندې او په موضوع باندې مسحه د شریعت موږ ته ښوولې ده او دا مسحه ځای نیسي د خپو د انځلو ځای نیسي نو چې یو سړی اودس چاردام کوي او په هغې کې په جورابو یا په موضوع باندې مسحه وکړي نو د ده اودس بالکل کامل او صحیح دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابت دی چې هغه په موضوع باندې مسح کړې ده هغه په جورابو باندې مسح کړې ده صحابه کرامو په جورابو په موضوع باندې مسح کړې ده هغوی نیمګړي اودسونه کول شي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم امت ته نیمګړی اودس کوي نو دا ښه پوره اودس دی چاردام دی څنګه اجر چې په هغه چاردام تا ته میلاویږي چې ته پکې خپې وینځې هغه اجر تا ته په دې میلاویږي ځینې بعضو خلکو ته حیران شم خصوصا چې د علم جامع اچولي لکه اوس یو مسله انخته دی پورې رد کوي یې دې دپاره چې د ده په مذهب کې نشتي او د ده په کتاب کې نه ده راغلی نو دومره کمزوري درجې ته ورشي چې سړی ورته حیران شي د مسلې د رد کولو م یو طریقه ده که چېرته علمي څه خبر د سره یې ویې که او که علمي خبره د سره نه بیا غلی کښېنه نو بیا به عوامو ته دا شک په زړه کې ورچي چې وګوره یو دي خپې انځل او یو دي مسحه کول کم یو غوره شو کم یو کې اوبه هرځي ته ورسېدي عوامو یې خپې انځل وکړي نو دا ترې غوره شو دا خبره تا د کوم ځای نه راوویسته دا خو بیا د شریعت ډېرې مسلې به داسې بیانو په سفر کې پوره مونځ کول غوره دي که دوه رکاته څلورو والا غوره دی که دوه والا عوام به وایي څلورو والا دوه مونځونه یو ځای کول غوره دي که جدا جدا په خپل وخت کول غوره دي عوام او ناپوهه به وایي جدا جدا او بیا داسې ځه روان اوسه دا خو ډېرې مسلې د دین به ته ونړی په دې باندې کم یو غوره تا ته چا ویلي ته دا غوره او دا پکې استعمالوه چې شریعت کې یو مسله راغله دا غوره مسله ده چې شریعت کې یو مسله ثابته شوه نو دا څه ده دا غوره مسله ده بیا ته چاته دا نشي ویلی چې دا داسې او دا ده وخیر الهدي هدي محمد صلی الله علیه وسلم په مخې تاسو د خطیبانو نه اورئ چې غوره لار هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لار ده غوره لار ده او هغه دا کار کړی دی ته بیا دا تپوسونه کوي چې دا به پوره اودس یو پوره چاردام به که نه بل به غورې او د فایدې دپاره به ته دا مسله ذکر کړم که څوک دا تپوس وکړي چې جورابو باندې مسح کول یا په موضوع باندې غوره دي که نه خپې انځل غوره دي نو جواب د مسلې دا دی او دا مضبوط او راجح قول دی که جورابې دې په خپو نه وي نو دا نه چې ته د چاردام دپاره اوس چې دی چې مسحې دپاره زه به جورابې په خپو کړم چې مسح پې وکړم نه داسې به نه کوې دلته خپې انځل غوره دي او که جورابې یا په موزې دې په خپو باندې نو دې ټیم کې بیا مسحه غوره ده او داسې ویل چې همیشه د انځل غوره وي د مسحې نه دا کمزورې خبره
پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا کار کړی. ها د مسح دپاره خپل شروط دي، هغه په نورو ځایونو کې بیان شوي. ښه دا ورور وایي چې یو حدیث کې خو دا راځي چې د هغه پوندو دپاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم وعید بیان کړی چې په هغې اوبه نه وي لګېدلي. دا صحیح ده، دا حدیث کې راځي. امام بخاري امام مسلم یو حدیث راوړی، په هغې کې دا دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بعض کسان ولیدو تادی کوله په چاردام کې او دا پوندې ترې پاتې شوې وچې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویل للعقاب من النار مرتين او ثلاثه، د دې پوندو دپاره د جهنم وعید بیان کو چې جهنم کې به دا سوځي، دې دپاره جهنم کې یو کنده ده یا تبعی ده دې دپاره. نو دا خو د هغه چا دپاره دي چې څوک پې انځي، دا د مسح دپاره خو نه دي. او عجیبه سوچ دی دې ورور، لکه یو حدیث رانې په بل ځای لګوي. نو ته اوس دا خو مطلب دا چې د پیغمبر په حدیثونو کې ټکراو پیدا کوه. د مسح مسله جدا ده، په هغې کې خپل ستا وچه پاتې کېږي، اسانتیا ده، هغې ته وایي اسانتیا، رخصت ورته وایي. صرف له پاسه موزه یا جورابه په هغې به لون لاس راکاږي بس. هر چې خپې انزل دي نو هغه خو بیا ټول قدم به انځي د ګېټو پورې، هغه جدا مسله ده. دا وعید په دې حدیث کې د دوی دپاره دی، مسح والا دپاره نه دی. پوه شوئ پې. او دې ورځو کې د ژمي په دې موسم کې خصوصا زموږ په ملکونو کې دا رخصت یعنې څومره خلکو ته ضرورت دی او د علما یې نه بیانوي. د ډېرو خبرو د لاسه په کار دا ده چې رخصتونه د شریعت بیان شي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د الله دا خوښه ده چې هغه چاله رخصت ورکړي او هغه پې عمل وکړي.